د هندي الفبا مضمون ګلالي محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن مونږ او تاسې د هندي ژبې د بېواکو تورو په نیمه شکلونو باندې پیل کوو. نو راځو د کا ورک ته. دا په مخکنۍ ویډیو کې تاسې زده کړي دي کا، کھا، گا، گھا او انګا. نو اوس راځو په دې ځان پوه کوو چې د دې ژبو نیمه شکل څنګه دی. نیمه شکل په دې معنا باندې چې کله په دې کې دغه د ا اواز نه راځي نو باقي پاتې شکل یې څنګه بیا ښکاري. نو راځئ اوس د دې تورو نیمه شکلونه زده کوو. کا نه چې کله مونږ دا کا دا مونږ او تاسې په هندي ژبه کې په دې نښه باندې چې دې ته هلنت وایي هم دا پیژندلی شو چې په دې کې ا اواز نشته، یعنې یوازې او یوازې دا ساکن پاتې دی. که اوس تاسې فکر یې مونږ دې سره د خپلواکو تورو ماترا یو ځای کوله نو بیا به دغه ا اواز په نه ادا کېده او ورسره یو ځای شوې ماترا به تلفظ کېدله. خو اوس دلته چې دا ا اواز ترې ځي یعنې ده سره بل کنسوننټ ملګری کېږي، یو کلسټر جوړوي او ورسره ملګری کوم یو کنسوننټ چې دی په هغې کې شته ا او یا بل کوم یو واویل چې یو ځای نو د هغې په واسطه باندې د خولې نه راځي. فرضاً که مونږ بیا یو مثال وړاندې کوو، خو دا په دې شکل باندې چې کله مونږ هلنت ورکوو دا هم په دې معنی چې په دې کې ا اواز نشته. نو په اوس وخت کې چې ډېر کاریږي په کمپیوټر کې چې مونږ لیکو نو د دې په شکل کې هم تغیر راځي. نو هغه څنګه کېږي؟ یوازې دغسې شکل پاتې کېږي. دا په دې معنی باندې چې په دې کې د ا اواز نشته. فرضاً که یا ورسره مونږ یو ځای کوو دلته او بیا دغه یا چې کومه ده دا د ا په مرسته باندې د خولې نه راوباسو نو دا شو کیا. کیا دا کاپ چې دی دا ساکن دی، په دې کې بل واویل نشته، یا ورسره ملګری شوی دی او د یا سره بیا ا دی نو دغه د ا په مرسته باندې یا راوځي او د یا سره بیا کا نښتی دی. نو څنګه راځي؟ لکه فرضاً که کیا، ځکه په دې کا کې چې کوم دی ا نشته نو نیمه شکل یې داسې راځي. کله کلمه زه لیکم فرضاً که رکت، را او کا دغسې نمایي لیکو، تا ورسره یو ځای کوو رک. که چیرې مونږ دا کا پوره ادا کړو نو بیا رکت راځي. رکت نه دی، رکت دی، یعنې د کا کې هیڅ یو واویل نشته، شته ا پکې هم نشته دی او تا ورسره یو ځای شوی دی نو لکه رکت په دې شکل باندې راځي. دا کا چې دی کا د دې نیمه شکل چې دی یوازې دا پاتې کېږي. دا ا چې کوم دی دا له منځه ځي د دې نه، یوازې دا پاتې کېږي. فرضاً که د ویاکیا په کلمه کې وی یا کیا، د ویا کیا په کلمه کې یعنی یو څه چې تشریح کوو داسې معنا ورکوي. ویا کیا که چیرې دا کا پوره ادا شي نو بیا څنګه کېږي؟ ویا کھایا، ویا کھیان دی، ویا کیا. دا کا چې کوم دی دې کې ا نشته نو په دغه شکل باندې راځي. فرضاً که مونږ یو بله کلمه استعمال وکړو، فرضاً که بخت، بخت دلته ټکی اږدو چې د کا نه ښه جوړه شي او دلته ورسره تا ورکوو بخت، یعنې دې کې هم د ښا کې ا نشته نو نیمه صرف یوازې او یوازې دغه ښه کنسوننټ چې کوم دی دا پاتې دی. د تا کنسوننټ ورسره یو ځای شوی دی او بیا په تا کې چې کوم ا دی د هغې په مرسته د خولې نه راوځي. نو څنګه تلفظ کېږي؟ بخت، بخت، یعنې په دې ښا کې ا نشته نو نیمه شکل چې کوم دی یوازې دا راځي. راځو گا ته. د گا نیمه شکل چې دی هغه څنګه راځي؟ هغې کې دا له منځه ځي او یوازې دغسې شکل پاتې کېږي. لکه فرضاً که په ګیارا کلمه کې ګیارا، ګیارا که چیرې دا ګا مونږ پوره ولیکو بیا څنګه تلفظ کېږي؟ ګیارا. ګیارا خو نه دی، ګیارا دی. یا فرضاً که د بھاګیه په کلمه کې بھاګیه داسې که چیرې دا ګا پوره شي نو بیا څنګه راځي؟ بھاګایا. هغسې نه دی، تلفظ یې څه دی؟ بھاګیه، یعنې یوازې او یوازې نیمه شکل کې دا پاتې کېږي او ا بیا په دې کې نه ادا کېږي. پاتې شو دغه د ګها کانسوننټ، په دې کې هم دا له منځه ځي او یوازې دغه پاتې کېږي چې دا کې هم ا نشته. فرضاً که د ویګنه په کلمه کې ویګنه، دغه غا چې دی د دې استعمال هم کم کېږي. دغه یوه کلمه ما پیدا کړله د ویګنه په کلمه کې، فرضاً که اختلاف داسې معنا ورکوي ویګنه. راځو انګه ته. انګه چې دی دا هم لکه څنګه چې مخکې ما وویله کله چې موږ غواړو چې دا نیمه شکل یې وښایو نو دلته هلنت ورکوو. دا په دې معنا باندې چې په دې کې د ا اواز نشته. فرضاً که د ګنګا په کلمه کې
ګنګا. که چېرې دا حلنت نه وي نو دا څنګه تلفظ کوو؟ ګا ګیا ګا. خو دا اوس چې حلنت مونږ ورکړی دی نو دلته یوازې دغه آ پکې نشته او دا یوازې ګا دغه اواز دی. نو څنګه تلفظ کېږي؟ ګنګا. خو مونږ او تاسې په اوسنیو حالاتو کې څنګه چل کوو؟ په دې وخت و زمانه کې د دې په نمایندګۍ باندې دغه یو توری چې دی دا هم استعمالیږي. دا څنګه استعمالیږي؟ دا په دې ځای کې استعمالیږي، دا بیا د دې معنا ورکوي. فرضاً که دغه ګنګا کلمه چې جمله کلمه چې کوم ده دا داسې لیکل کېږي، دلته دا ورکوي ګنګا په دې شکل باندې. دا او دا بالکل یو شی دی. اوس وختونو کې دا اکثره لیکل کېږي ځکه دا حلنت او دا پوره شکل چې دی دا نه لیکل کېږي ګنګا. نو دلته ګا لیکي او دلته ورسره بیا دا نقطه ورکوي. نو په دې امید چې دغه د کا ورک د ټولو تورو نیمه شکلونه به ستاسې زده شوي وي. تر بلې ویډیو د الله په امان ښه وخت ولرئ.